د میدان وردګو نفت او ګازو اماراتي شرکت مسؤلین وایي په دې ولایت کې شاوخوا 140 د تیلو پمپ استیشنونه شتون لري چې روان کال یې د 32 تیل پمپونو له جملې یو شمېر معیاري او د پاتو نورو یې کارونه جریان لري. میدان وردګو ولایت کې 140 پمپ استیشنونه لرو چې په روان کال کې د یو تعداد البته زیات پمپ استیشنونه په تعداد 12 پمپو کې چې معیاري کارونه شروع شوي دي او عملاً جریان لري او 15 پمپ استیشنونو ته اسناد هم ورکړي دي او د پمپ استیشنونو موږ دا اوس عملاً کار جریان لري. د تیل پمپونو مسؤلین د پمپونو په معیاري کېدو خوښ دي. په وینا یې ګڼې ستونزې راکمې شوې او ورسره د مسافرو لپاره ډېری اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ټولو اداراتو کې علما دي، الحمدلله نیکان خلک دي، نو دوی د ولس لپاره د خلکو لپاره همیشه کوشش کړی چې د پمپونه د ځایونه معیاري جوړ شي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې یو مشکل پیښیږي، د خلک راځي د ولس خلک یو پمپ کې درېږي، نو هلته د معیاري سپر مارکیټ او د څو ځایونه جومات او نور امکانات باید ټول مکمل ورته سهولتونه ورته مهیا واوسېږي. دا د دوی همکاري وه، د دوی لطف و چې په موږ باندې ویلې چې پمپونه معیاري کوي، ماسټر جوړ کړي، تشنابونه، سهولتونه. دا د ټولو ملت مسلمان لپاره ډېر ښه ده چې هر وخت وغواړي او داسونه لمونځونه په ښه شان سره وکړه او ډېر ښه معیاري جوړ کړی ده. د یادې ادارې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ولایت کې ټول پمپ استیشنونه په معیاري ډول جوړ کړي.